يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. اے د ایمان خویندونه کله چې په توسه کې یو کس ته مرګ راشي نو د وصیت په وخت کې توسه په منځ کې له خپلو مؤمنانو څخه د دوه عادل کسانو ګواهي کول لازم دي یا د توسه څخه غیر دوه نور کسان ګواهان پکور دي. که چیرې توسه په مځکه کې سفر کوئ بیا توسه ته د مرګ مصیبت ورسیږي توسه به دغه دواړه د لمونځ نه پس ایسوروئ نو هغه دواړه به په الله تعالی قسم وخوري. که چیرې توسه شک وکئ او هغه دواړه به ویایي میش په دې قسم سره څه قیمت نه وخوري اگر که هغه خپلوان وي او میش د الله تعالی ګواهي نه پټوي. که میش قیمت وخوسته یا مو ګواهي پټه کړه بېشکه میش به په دغه وخت کې خامخا له ګناه کوونکي څخه یو. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. نو که اطلاع حاصل شوه چې بېشکه هغه دواړه د ګناه مستحق شوي دي نو دوه نور کسان به د دوی په زوی ودرېږي هغه چې په هغې د حق دعوه وشوه چې مړي ته ډېر نږدې وي نو دوی دواړه به په الله تعالی سره قسم خوري چې یقینا د دوی ګواهي د هغې دواړې د ګواهي نه حقه ده او میش زیاتی نه دی کړی. که چیرې میش زیاتی وکړ بېشکه میش به په دغه وخت کې خامخا له ظالمانو څخه یو. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. دا خبره ډیره نږدې دې ته چې دوی به ګواهي په صحیح طریقه سره وکړي یا به دوی وویرېږي چې د دوی قسمونه به د هغې د قسمونو نه پس رد کړی شي او تاسې د الله تعالی نه وویرېږئ او واورئ او الله تعالی فاسق خلق ته سیده لار نه وښیي.